ذبیح الله مجاهد وایي چې قطر ته د افغان پوځي چارواکو سفر له لاسته راوړنو ډک و. سلام ستړي مشئ په هم وکړئ د عیاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او د وسلوال پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت قطر ته سفر کړی و. د غلوړپوړو افغان پوځي چارواکو لومړی د وسلو له هغو نندارتونه لیدنه وکړه چې د نظامي توکو د تولید بېلابېلو نړیوالو کمپنیو خپل تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون په څنډه کې ملا محمد یعقوب د قطر هیواد د امیر له نایب سره هم لیدنه درلوده چې پکې د افغانستان او قطر ترمنځ د شته اړیکو په لا پراختیا ټینګار شوی دی. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت سرپرست لوی درستیز د قطر له دفاع وزیر سره هم ناسته کړې چې اسلامي امارت دغه ناسته ګټوره یادوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي قطر ته د دغو لوړپوړو افغان چارواکو سفر له نظامي پلوه د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک و. مجاهد په دې اړه زیاتوي چې د هیواد دفاع وزیر د قطر له نایب امیر سره لیده کاته وکړل. همداراز د هیواد لوی درستیز او دفاع وزیر د قطر له دفاع وزیر سره هم لیدنه وکړه چې په دغو ټولو ناستو کې د افغانستان او قطر ترمنځ اړیکو پر موضوع خبرې وشوې. د اړیکو هغه بهیرونه وستایل شول چې په تیر کې مو له قطر هیواد سره درلودل. د نوموړي په وینا چې د لویدیځ سره هم د اړیکو پر پراختیا خبرې او بحثونه وشول. دغه سفر له لاسته راوړنو ډک و او ډیر مهم و او په نظامي برخه کې به د افغانستان لپاره ډیر څه له ځان سره ولري. د سیاسي چارو کارپوهان بیا قطر ته د افغان لوړپوړو نظامیانو سفر له سیاسي پلوه د افغانستان لپاره مهم یادوي. دوی وایي دغه سفر کولی شي چې د افغانستان قطر او نړۍ ترمنځ همغږي او همکاري رامنځته کړي او له دې سره به د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د شته ستونزو د حل لپاره د خبرو زمینه برابره کړي. په ټوله کې باور دا دی چې قطر په سیمه کې د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او د دغه هیواد له چارواکو سره ناستې کولی شي چې د افغانستان د نظام او نړۍ ترمنځ فاصلې رالنډې کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه نندارتون کې چې د بېلابېلو هیوادونو د وسلو د تولید کمپنیو خپل پوځي پرمختللي تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دا ګڼ شمېر هیوادونو دفاع وزیرانو او د پوځ مشرانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه.